د قیامت په ورځ به ځینې انسانان زارۍ کوي او نارې به وهي چې یا لیتنی قدمت لحیاتي، ای کاش زه بیرته دنیا ته ژوند ته ستون کړی شوی وای. دا هغه مرحله ده چې دوی باندې نور ژوند نو تمام شوی دی، ژوند دی پای ته رسېدلی دی. هغه امکانات، هغه فرصتونه، هغه ټول ژوند چارې چې درلودې هغه پرې خلاصې شوې، د یو بل ژوند ته ورغلی وي چې هلته پوهېږي چې څومره ژوند یې له لاسه ورکړی دی، څومره فرصتونه، څومره امکانات یې ضایع کړي دي. هغه پوهېږي چې دا یې منله چې ژوند به یوه ورځ وروستی کېږي، خو غافل شوی و. اوس پرې هر څه بند شو، یوه پرده قایله شوه د دوو ژوندونو ترمنځ چې دغه پخوانی ژوند نور هېڅکله نه راستنېږي او راتلونکی ژوند بدبختي شي. پوهېږئ دغه دنیا کې ډېر امکانات موږ او تاسې لرو، فرصتونه لرو، مالی امکانات، نور فکري وخت، هر څه لرو، انرژي لرو، حوصله لرو، هر څه لرو. خو انسان غافله شي دا هر څه په ساعت تېریو، په ګپ شپونو او په بې پروایۍ تېر کړي. خو کله چې هلته ځي بیا ورته معلومیږي چې عمر یې ضایع کړی دی او ژوند یې برباد کړی دی. دغه لنډه دنیا، دغه لنډ عمر، دغه لنډ وخت آیا د دې لپاره نه ارزي چې مونږ یې د داسې یو ژوند لپاره سرمایه ګذاري لپاره وکاروو، د داسې یو ژوند لپاره پرې پانګونه وکړو چې هلته نو مرګ نشته، همیشه انسان ژوندی نوم شه چې وغواړې شته دی. تر ټولو ښه والی دا چې غم نشته، خفګان نشته، تشویش نشته، ټول خوشحالي، ټول سکون او ټول نعمتونه هلته شته. خو انسان غافله دی، دغه محدود ژوند چې پای په مرګ دی په یو داسې ژوند بدلوي، د داسې یو ژوند په بدل کې غوره کوي چې مرګ پکې نشته. د جنت غوندې نعمت پکې دی، د الله تعالی دیدار، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب او داسې نور بې حساب او لا یتناهي نعمتونه ته یې وغواړه او ترلاسه کوې به یې، نو نه ارزي چې موږ هغه دنیا له لاسه ورکړو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، په دنیا کې هم خپله برخه له هیره مه باسه، خو دغه امکانات، دغه فرصتونه د الله د رضا دپاره کاروه. ښه مال وګټه، ښه حلال کاروبار ولره، ښه ډېر ځان مالداره کړه، خو نور مه هیروه او همیشه دغه امکانات د الله تعالی د رضا د ترلاسه کولو لپاره کاروه. هم به دا دنیا خوشبختۍ څو چنده یې درکوي او هم به هلته سرې سترګې ګرځي او خوندونو او عیشونو کې به